السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ورور تاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر دی د یوې نوې خوندور ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپله USB بوټیبل څنګه جوړوئ. تاسو به په خپله USB کې په خپله باندې وینډو څنګه جوړوئ. نو راځئ ډېره ایزي او سمپل طریقه ده، هیڅ پکې مشکل نشته دی. سټپ بای سټپ به درته ښیم چې تاسو به څنګه جوړوئ. نو راځئ without time waste خپل سکرین طرف ته ځو. تاسو ته ښیو چې تاسو به وینډو څنګه جوړوئ په خپله باندې. نو راځئ تاسو چې کله د خپل لپټاپ سکرین ته راشئ نو تاسو به دوه سافټویر، یو سافټویر اپلیکیشن سافټویر دی، تاسو به ټول نه لاول هغه ډاونلوډ کړئ. د هغه دپاره به تاسو چې کوم دی په دې کروم باندې کلیک وکړئ. د کروم باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کله ډبل کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره ګوګل کروم کولاو شي. دلته به تاسو ورکئ روپس RUFUS روپس. تاسو کله کلیک کړئ نو د هغه نه پس به تاسو ته داسې انټرفیس شو شي. نو تاسو به راشئ او په دې روپس کریټ ا بوټیبل USB ډرایو د ایزي وی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو سره به یو نیو انټرفیس کولاو شي. داسې انټرفیس به تاسو ته شو شي. تاسو به په دې کې لاندې راشئ. دا کم ډاونلوډ چې تاسو ته ښکاري نو د دې نه لاندې تاسو ته دا چې کوم لیټیسټ ریلیزز ښکاري نو په دې کې به تاسو دا کم پورټیبل چې دا په دې باندې به کلیک کوو. د دې فایده دا ده د پورټیبل چې کوم زمونږ سره لکه بیا مونږ هر سیسټم ته شو کولی که مونږ وغواړو لکه بل سیسټم ته مونږ شو کوو. که سټنډرډ مونږ وکړو نو صرف د کم سیسټم کې چې کړی دې ته به شو انسټالولی. نو په دې پورټیبل باندې به کلیک وکړو. یو ایډ به راشي، دا به کلوز کړو. دا چې کله کلوز کړو نو زموږ سره به د دې ډاونلوډینګ شروع شي. دا به زموږ سره ډاونلوډ شي. دا چې کله زموږ سره ډاونلوډ شي نو داسې انټرفیس به تاته شو شي. خو دی لا وروستو راځو. بیا به چې کوم دی تاسو یو نیو ټیب اوپن کړئ او په دې کې به تاسو چې کومه وینډو کول غواړئ نو هغه وینډو به ورکړئ. هغه دپاره به یو آیسو فایل ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه به تاسو ورکړئ. دلته به زه وینډو 10 دپاره وکړم نو وینډو 10 ډاونلوډ به ورکړم. زه وینډو 10 ډاونلوډ. دا چې تاسو کله ورکئ سرچ کې نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو شي. تاسو ته که ښکاري نو به دا وینډو 10 ډاونلوډ ډیسک ایمیج آیسو فایل په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره یو نیو انټرفیس اوپن شي. کله چې تاسو سره داسې انټرفیس اوپن شي نو تاسو به د هغې نه پس لاندې راشئ. که تاسو غواړئ چې زمونږ د PC اپګریډ شي لکه نیو ورژن ته اپګریډ شي نو تاسو به په دې اپډیټ ناو باندې کلیک وکړئ او کو په دغه نه نو تاسو به د ډاونلوډ ناو باندې کلیک وکړئ. کریټ وینډو 10 انسټالیشن میډیا باندې به کلیک وکړئ. نو مونږ اوس نیو وینډو جوړول غواړو نو مونږ به راشو او په دې ډاونلوډ ناو باندې به کلیک وکړو. دې باندې چې کله مونږ کلیک وکړو نو دا به ډاونلوډینګ شروع شي. او دا تقریبا 18.6 MB فایل دی. چې دا ډاونلوډ شي نو ویډیو به مخکې بوځو ځکه چې بیا ویډیو لینت کېږي. دا 18 MB فایل دی، دومره دی نه. نو بس چې دا کله ډاونلوډ شي نو ستاسو سره به چې کوم دی یو باکس اوپن شي. تاسو به چې کوم دی یس کوئ نو بیا به ستاسو سره یو نیو ډایلاګ باکس اوپن شي. ګیټینګ a few thing ready. نو دا به ټایم غواړي
نو دې ته به تاسو انتظار کوئ. دا به لږ شان ټایم واخلي نو بیا به ستاسو سره چې کوم دی اپلیکیبل نوټس اینډ لایسنس ټرم به ستاسو سره یو نیو ډایلاګ باکس اوپن شي نو تاسو به دا ایکسپټ باندې کلیک وکړئ. دا چې تاسو کله ایکسپټ کړئ نو بیا به یو نیو پروسس روان شي. کله چې تاسو ایکسپټ باندې کلیک وکړئ نو داسې 2 آپشنز به تاسو ته شو کېږي. یو اپګریډ دیس PC که تاسو چېرته خپل PC په وینډو اپګریډ کول غواړئ او که نه یا نیو کول غواړئ نو سیکنډ آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو موږ نیو کول غواړو موږ به سیکنډ آپشن باندې کلیک وکړو او نیکسټ به یې کړو. بیا دلته ستاسو سره لینګویج شو کوي، ایډیشن شو کوي او آرکیټیکچر شو کوي. نو موږ به که تاسو دې کې چینجز کول غواړئ نو دا کوم ټیک نشان چې دی نو په دې باندې به کلیک وکړئ ستاسو سره به شو شي. نو دلته به 32 بیټ هم تال درکړی، 64 بیټ به هم درکړی چې کوم ستاسو په کار و. نو زمونږ چې کوم دی اوس بوت په کار دی موږ به په بوت باندې کلیک وکړو او نیکسټ به یې کړو. کله چې موږ نیکسټ کړو نو موږ به دلته 2 آپشنې شو کېږي، یو USB فلیش ډرایو او یو آیسو فایل. نو موږ به چې کوم دی په آیسو فایل باندې کلیک وکړو او نیکسټ به یې کړو. دې دپاره به بیا تاسو کوم ځای کې سیو کول غواړئ نو هغه ځای به ورله وکړئ. هغه ځای کې به چې کوم دی تاسو یو که فولډر ورله جوړوئ یا په ډیسکټاپ باندې تاسو کول غواړئ نو موږ به ورله فولډر جوړ کړو چې موږ ته بیا اساني وي. او بیا به چې کوم دی په اوپن باندې کلیک وکړئ او دا پروګرس به شروع شي. دا به تقریبا 100 پورې کېږي. دا ډېر زیات ټایم غواړي نو د هغه پورې تاسو چې کوم دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ د داسې ټیک ویډیوګانو دپاره. او که فیسبوک پیج باندې ګورئ نو تاسو فیسبوک پیج چې کوم دی فالو کړئ. دا چې کله 100 ته ورسي نو یو نیو پروګرس به شروع شي واپس. دا دومره ټایم نه لګي، دې کې تقریبا 5 نه 10 منټو پورې ټایم په دې کې لګي. دا ستاسو په انټرنیټ باندې ډیپینډ کوي، ستاسو سره انټرنیټ څومره تیز وي نو هغومره به چې کوم دی جلدي کېږي. زما سره نیټ ډېر زیات سلو نو د دې د وجې زما نه ډېر زیات ټایم واخیستو. ته به لاندې 2 آپشن شو کوي، یو بیک والا به ډیسیبل، یو فینش باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا چې کله سیټ اپ از کلینینګ اپ بیفور اټس کلوز نو دا به چې کوم دی ستاسو سره کمپلیټ شي. نو تاسو ته به چې کوم دی تاسو ته به داسې یو فایل شو کېږي، وینډو فایل چې کوم دی هغه به تاسو ته شو کېږي. نو ما ډیسکټاپ له دې وجې راوړو چې تاسو ته ښکاري. نو هغه فولډر کې به دا شو کېږي چې کوم له مونږ نوم ورکړی و. نو مونږ چې کوم دی اوس دې د وجې ډیسکټاپ ته راوړو چې تاسو ته ښکاري په اسانۍ سره. بیا به راشئ ایروپس باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک وکړئ نو دا به یس کوئ. تاسو سره به چې کوم دی خود به خود ستاسو USB چې تاسو کوم پین ډرایو لګولی و هغه به راواخلي. بیا به په دې کې تاسو ډسک آر آیسو ایمیج
باندې کلیک وکړئ او سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې سلیکټ باندې کلیک وکړئ دغه کوم وینډو 10 فایل چې تاسو کوم ځای کې سیو کړی موږ سره په ډیسکټاپ دی نو موږ به ډیسکټاپ نه راولو او اوپن باندې به کلیک وکړو. کله چې په اوپن باندې موږ کلیک وکړو نو دا هغه سره به چې کوم زموږ سره ډیسیبل چې کوم مارکس دي نو هغه به هم زموږ سره موږ ته شو شي. دلته بیا جی پی ټي او ایم بی آر ورکړی دی نو د دواړو کې ډیفرنس شته دی. نو که ستاسو سیسټم مخکې نه جی پی ټي باندې وي نو جی پی ټي باندې به کلیک وکړئ، که ایم بی آر وي نو ایم بی آر باندې به. انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې جی پی ټي او ایم بی آر څه مطلب دی. بیا به تاسو په ریډي باندې سټارټ باندې کلیک وکړئ. چې کله سټارټ باندې کلیک وکړئ داسې یو ډایلاګ باکس به تاسو ته وارننګ والا شو شي چې که تاسو چېرته دا کول غواړئ نو ستاسو چې کومه یو اس بي د پین ډرایو د هغه نه به ډیټا ځي نو بالکل مونږ غواړو چې هغه نه ډیټا لاړه شي او دا وینډو کې انسټال شي نو اوکې باندې به کلیک وکړئ نو بس تاسو سره نیو پروسس به روان وي. دا به هغه پورې روان وي چې څو پورې دا 100 ته نه وي رسېدلی. دا چې 100 ته ورسي نو ستاسو بالکل یو اس بي بوټیبل شوه او تاسو بالکل د وینډو دپاره یوز کولی شئ. نو دغه شارټ شان ویډیو مې درله جوړه کړې وه. نو کل ویډیو مو خوښه شوې لایک کمنټ ضرور وکړئ.